سلام، وخت مو په خیر. ستړي مشئ. پاکستان کې د چمن پرلط کوونکو تازه حال. پاکستاني پولیسو چمن کې پر پرلط کوونکو برید کړی دی. 3 کسان یې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې پاکستاني پوځیانو پر پرلط کوونکو اوښکې بهونکي ګاز هم شیندلي دي. چمن کې د سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ په موخه د پاسپورټ او ویزې د جبري کېدو په غبرګون کې له تیرو 4 میاشتو راهیسې پرلط روان دی. پرلط کوونکي وایي د پولیس او ځایي چارواکو فشارونو ته نه تسلیمیږي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. په بل خبر کې راځي روان کال په هلمند کې 12 پروژې پلي شوي دي. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې روان کال په بهیر کې د لښکرګاه ښاروالۍ له لوري د ښار په بېلابېلو برخو کې د 101 میلیونو افغانیو په لګښت 12 لویې پروژې پلي شوي دي. په یادو پروژو کې د ښار سړکونو، چوکونو، ګلدانونو، پلونو، د شپني څراغونو، پارکونو، عامه تشنابونو، د ښار د ننوتو دروازې، د لومړي پاس چارې او داسې نورې پروژې شاملې دي. د یاد ولایت د لښکرګاه ښاروالۍ مطبوعاتي مدیر محمد طاهر ابشار وایي د 1402 کال د پلان شوي پروژې چارې 95 سلنه بشپړې شوي او تمه لري چې د همدې کال په بشپړېدو سره به د نیمګړې پروژې چارې بشپړې شي. نوموړي د ښار له ټولو اوسېدونکو وغوښتل چې خپل مالیات په وخت سره ښاروالۍ ته وسپاري، ځکه چې د لښکرګاه ښاروالي په راټولو شوو عوایدو سره خپلې رغنیزې پروژې مخ ته وړي. له ملتیا مو مننه.